د لوی او مهربان خدای په نامه. روشانیان او پښتو ادب. په هندوستان کې د لودي پښتنو د دوهمې پاچاهۍ په وروستیو کلونو کې د پنجاب په جلندر کې د اورمړو افغانانو په یوه روحاني کورنۍ کې یوه ماشوم نړۍ ته سترګې پرانیستې چې کورنۍ یې د بایزید نوم پرې کښېښود. د دغه بایزید پلار قاضي عبدالله نومېده چې د وزیرستان د کانیګورم له اورمړو څخه و. د پنجاب په جلندر کې یې د اورمړو افغانانو د حاجي ابوبکر له لور بی بی ایمني سره واده کړی و. د عبدالله او ایمني نیکونه سره ورونه وو. د بایزید د زوکړې کال د ښاغلي قلندر مومند د نوي تحقیق مطابق 925 هجري قمري یا 926 شاوخوا ګڼل کېږي. بایزید لا د 7 کالو په شاوخوا کې ماشوم و چې د لودیانو دوهمه پاچاهي په 922 هجري قمري کال د بابر مغول له لاسه چپه سوه او په هند کې پر اوسېدونکو افغانانو چې هغه وخت څه راغلي دي د هغو احوالو په تاریخي کتابونو کې سته. بایزید په خپله لیدل چې له افغانانو سره یرغلګرو لښکرو څه کول، ښځې او ماشومان یې وروژل. دغه ډول قصې د بایزید په خپله حالنامه کې هم یو څه راوړل سوي دي. بایزید په دغسې یو حالت کې له هندوستانه روح ته راغی او په خپل پلرني ټاټوبي د وزیرستان په کانیګورم کې یې له خپل پلار قاضي عبدالله سره ژوند پیل کړ. دغه وخت په هندوستان کې افغانانو خپل قدرت له لاسه ورکړی و او د هند د ګورګاني امپراتورۍ مزي له کابله تر هندوستانه غځېدلی و او له کابله تر هنده د پرتو سیمو افغانان د هند د ګورګاني واکمنو د سورو د آسونو تر سومو لاندې دل کېدل او د اوسني افغانستان نورې سیمې د شمال او جنوب او غرب لخوا ګاونډیو حکومتونو تر تسلط لاندې وې او افغانانو مستقل مرکزي حکومت نه درلود. بایزید په دغسې شرایطو کې لویېده او تر دې چې د درس سو پلار یې مولا پاینده ته کښېناوه او له هغه یې قرآن کریم ختم کړ. بایزید له خپل پلار او مولا پاینده څخه مروجې زده کړې تر یوې اندازې سرته ورسولې. د حالنامې له مطالعې څرګندېږي چې بایزید له کوچنیوالي د یو مثبت فکر خاوند او ذهني بیداري ورسره مله وه. دا د مروجو زده کړو او د ځینو فقهي کتابونو تر لوست وروسته د خپل باطن د صفا کولو او د خپل نفس د تزکیې او په الهي انوارو د خپل زړه د رڼولو خواته ډیره توجه درلوده. دا غوښتل چې د دغو روحاني مراتبو د حاصلولو لپاره د چا مرید سي. د بایزید هیله دا وه چې د خواجه اسماعیل مرید سي او د پلار پر لاس توبې ته کښېني، مګر پلار یې قاضي عبدالله اجازه ورنه کړه. خو د بایزید په زړه کې چې د کومې مینې اورونه بل وو، په دې لاره کې یې خپلو هڅو ته دوام ورکړ. 21 کاله یې ریاضت وګاله او تر دغه ریاضت وروسته د پیرۍ درجې او د خلکو د روحاني لارښوونې مرتبې ته ورسېد. د پیرۍ ښه سړیتوب او خلکو ته د لارښوونې اوازې یې تر ملکونو خورې سوې. له هرې خوا به خلک ورته راتلل او د ده لاسنیوی به یې کاوه. بایزید یوه روحاني او تصوفي لاره درلوده چې زموږ په فرهنګي څېړنو کې د روښاني تصوفي لارې په نامه هم یادېږي. د دې تصوفي لاره د اسلامي عرفان د وحدت الشهود د عرفاني لارې په پیروي جوړه سوې ده چې کله کله د وحدت الوجود خواته هم تمایل ښیي. بایزید لکه د اسلامي فرهنګ پخواني عارفان د خپل عرفاني لارې لپاره 8 مقامونه ټاکلي وو چې نومونه یې دا دي: لومړی شریعت. په دې مقام کې سالک د اسلام پر 5 بناو پابندي کوي. دوهم طریقت. د طریقت په مقام کې باید سالک په خپل ځان کې د پرشتو خصوصیات پیدا کړي. دریم حقیقت. خفي ذکر د دې مقام اساسي عنصر دی. سالک ته د خفي ذکر له عمله د باطن صفایي حاصلیږي. څلورم معرفت. سالک په دې مقام کې د حق دیدار ته رسیږي. پنځم قربت. په دې مقام کې د سالک غوږونو ته د حق آواز وررسي. شپږم وصلت. سالک د وصلت په مقام کې د حق تعالی له ذات نه پرته بل څه نه ویني. اووم وحدت. په دې مقام کې سالک خپله هستي فنا کوي. اتم سکونت.
په دې مقام کې د سالک روح آرام مومي، غوږونه، سترګې، پوزه او ګرده حواس یې د حرامو را اورېدو، لیدو او بویولو فارغ وي. بایزید په خپله صوفي لار کې د یو سالک لپاره لوړ یاد سوي 8 مقامات مقرر کړي دي او د دې لارې هر لاروی باید دغه 8 مرحلې تېرې کړي څو د کمال مرتبې ته ورسیږي. هغه کسان چې د بایزید د طریقت پر لار روانیږي نو بایزید ورته 9 صفته ټاکلي دي. د روښاني لارې یو پیرو باید دغه صفات ولري. هغه 9 صفتونه دا دي: لومړی، له حرامو دې ځان وژغوري. دوهم، اسراف دې نه کوي، لږ دې خوري او لږ دې څښي. دریم، خبرې دې لږې او په نرمي کوي او بدې خبرې دې نه کوي. څلورم، خوب دې لږ کوي، په خوب او ویښه دې د خدای په یاد وي. پنځم، د نیکانو صحبت دې کوي او د بدانو له صحبته دې ځان ژغوري. شپږم، لوی خدای دې تل پټ یادوي. اووم، لوی خدای به په یووالي پیژني او تل دې د خدای جل جلاله په یادو کې وي. 8 مقامونه 9 صفتونه د بایزید د صوفیانه لارې د شمزۍ حیثیت لري. له دې سربیره دا لار ځینې نور شرایط او اذکار هم لري چې پر ټولو خصوصیاتو یې بحث دلته مورد نه لري. روشان د خپلې تصوفي لارې د تبلیغ او ترویج لپاره خپل مبلغین او استازي بیلابیلو ځایونو او پاچاهانو ته واستول، لکه خلیفه دولت یې له خپل سورة التوحید نومي اثر سره د هند مغولي پاچا جلال الدین اکبر ته واستوه. خلیفه یوسف یې له خپلې فخرالطالبین نومي رسالې سره د بدخشان مشر میرزا سلیمان ته واستوه. خلیفه ارزانی د تبلیغ په منظور هندوستان ته ولاړ. خلیفه مودود یې کندهار ته ولېږه. شیخ بایزید ورکزوی او تیرا ته واستوه. له دغو استازو او مبلغانو سربیره بایزید خپله هم د خپلې روښاني لارې د تبلیغ او د ده له عقایدو سره سم خلکو ته د سمې لارې د ښوولو په لاره کې جدي کار او جدوجهد کاوه. کله چې دی په خپل پلرنۍ ټاټوبې کانیګورم کې و، د سمې لارې طالبان به پر راټول و. د ده د مریدۍ په حلقه کې به شاملېدل او د ده د مریدانو په ډله کې نر او ښځې دواړه شامل وو او ډېرې ښځې د بایزید مریدانې وې. بایزید د خپلې لارې د تلقین لپاره یو وخت خپل ټاټوبی پرېښود، تیرا ته ولاړ او د تیرا د استوګنې په موده کې ډېر اپریدي، ورکزي، بنګش او تیراهي د ده تابع سول او د ده لاره یې غوره کړه. له تیرا نه پېښور ته لاړ. په دې سیمه کې هم ډېر خلک مریدان سول او د پیرۍ اوازه یې هرې خواته خوره سوه او شهرت یې ډېر سو. دغه وخت ملک حبیب ورسره مخالف سو او د پېښور مغولي حاکم جانس خان ته یې د ده شکایت وکړ. دغه وخت ملک حبیب ورسره مخالف سو او د پېښور مغولي حاکم جانس خان ته یې د ده شکایت وکړ. جانس خان څو تنه پوه کسان د بایزید د احوالو د معلومولو دپاره ده ته ولېږل. هغو خلکو چې له بایزید سره خبرې وکړې بیرته جانس خان ته راغلل او ورته یې وویل چې بایزید یو کامل درویش دی. بیا نو جانس خان ملک حبیب راوغوښت او ویې راټه. د ده بیا هم د زړه سودا ونه سو. کابل ته ولاړ چې د میرزا حکیم وزیرانو ته د پیسو د ورکولو په وسیله د بایزید د مرګ حکم ترلاسه کړي. خو میرزا حکیم بایزید کابل ته وغوښت او په کابل کې میرزا حکیم قاضي خان ورولېږه. له خبرو او مباحثې او پوښتنو ځوابونو وروسته قاضي خان میرزا حکیم ته وویل چې بایزید کامل پیر دی. د کابل په همدې سفر کې میرزا حکیم بایزید ته وویل چې پښتانه ستا په قدر څه پوهیږي، ته په دوی کې څه کوې؟ بایزید ځواب ورکړ: زه په دوی کې پیدا سوی یم او د دوی یم، نو باید دی چې دوی ته لار وښیم. بایزید له کابل نه بیرته پېښور ته راغی او له پېښور نه هشنغر ته ولاړ. په هشنغر کې یې ډېر مامونځي مریدان سول. دغه مهال یوه واقعه داسې پیښه سوه چې له هندوستانه راغلی یو کاروان دلته لوټ سو. د دې لوټ په مقابل کې مغولي واکمنو پر هغه کلي او خلکو ناتار جوړ کړ. له تالنګرو سربیره یې د ښځو او ماشومانو په وژلو هم لاس پورې کړ او پاتې ښځې، نر او ماشومان یې بندیان کړل.
له دې ناتار نه چې بایزید روښان خبر سو نو یې میرزا حکیم ته ولیکل چې د کاروان لوټونکي څو تنه مجذوبان وو. دوی خپله سزا ولیدله. ښځې او ماشومان یې څه ګناه لري؟ هغه باید خوشي کړای سي. کله چې دا خط د میرزا حکیم د وزیرانو لاس ته ورغی نو میرزا یې د ده پر ضد ولمساوه او میرزا حکیم د پېښور صوبهدار معصوم خان ته ولیکل چې بایزید روښان ونیسي. بایزید چې له دې حکمه خبر سو نو له هشنغر نه ټوټې ته ولاړ. مغولي لښکر هغه ځای ته پسې ورغی. بایزید او د ده پلویان مریدان یې محاصره کړل او بایزید دې ته اړ سو چې په نره د مغولي لښکر مقابله وکړي. د بایزید روښان لومړنی جنګ په دې ځای کې واقع سو. نو یې بیا پر دې ځای د اغاظپور نوم کښېښود او د کومو روښانیانو چې په دې جنګ کې ګډون درلود هغه یې اغاظپوریان وبلل. روښانیان له خپلو پیروانو سره له دې جنګه بریالی راووت. بیا تیرا ته ولاړ. څه موده پس د یوسفزو ملک ته ورغی. بایزید روښان د حالنامې د روایت مطابق د اغاظپور له جنګ نه 2.5 کاله وروسته وفات سو. د اغاظپور د جنګ تاریخ د خیرالبیان د حیدرآباد د کند د سالار جنګ د موزیم له نسخې 983 هجري قمري کال راوځي. نو په دې حساب په بایزید روښان د 985 هجري قمري کال په جریان کې وفات سوی وي. د بایزید تر مړینې وروسته د ده بله کړې ډیوه مړه نه سوه بلکې د ده اولادې او پیروانو د ده پرانستلې لار یون وکړ او د ده عرفاني او حربي سنګر یې تر کلونو پورې تود وساته. بایزید روښان په ځوانۍ د خپل تره له لور بي بي شمسو سره واده کړی و چې له دې معاینې نه یې 15 زامن او یوه لور درلوده. د زامنو نومونه یې دا دي: شیخ عمر، خیرالدین، نورالدین، کمال الدین او جلال الدین. بایزید روښان بله معاینه هم درلوده او له هغې یې یو زوی درلود چې دولت نومیده. د بایزید ټول زامن د خپل پلار د لارې پیروان او د دې لارې سرسخت پلویان وو. ډیرو یې د دې لارې د تبلیغ او د روښان په لاس د بلې کړې ډیوې د روښانه ساتلو په لاره کې خپل سرونه هم بایلل. د بایزید تر مړینې وروسته د روښانیانو خلافت د بایزید مشر زوی شیخ عمر ته ورسید چې د ده د خلافت زمانه د 985 نه تر 999 هجري قمري کلونو ترمنځ ټاکل کېدای سي. تر شیخ عمر وروسته جلال الدین د دې ډلې مشر سو چې د ډاکټر میرولی خان مسعود د تحقیق له مخې د ده د خلافت دوره د 999 نه تر 1100 هجري قمري پورې اټکل سوې ده. تر جلال الدین وروسته احداد د شیخ عمر زوی د روښانیانو خلیفه سو چې د خلافت دوره یې له 1012 نه تر 1032 هجري قمري کال پورې وه او تر احداد وروسته د ده زوی عبدالقادر خلیفه سو چې تر 1044 هجري قمري کال پورې یې د دې ډلې مشري کوله. په حالنامه کې راغلي دي چې د بایزید روښان کورنۍ 4 پوښته د افغانانو پر قبیلو حکومت وکړ او 10 کاله د هند د مغولي پاچاهۍ له لښکرو سره وجنګېدل چې کله به غالب او کله به مغلوب وو، خو هیڅ کله پرې کامل بری نه و موندلی مګر د خپل منځي اختلافونو له امله یو له بل نه جلا سول او بالاخره د پاچا تابع سول. د 1028 هجري قمري یا 1029 هجري قمري کال شاوخوا رشید خان یعنی الحداد د جلال الدین زوی د خپلې خور له میړه او تره زوی احداد سره مخالف سو. د روښان پیره ډله 2 ځایه سوه، یو ځای له احداد سره په تیرا او د روح په غرونو کې له مغولو سره جنگ ته پاتې سوه او بله ډله د الحداد په مشرۍ هند ته ولاړه او د جهانګیر بادشاه په ملازمت کې شامله سوه. منصبونه او جاګیرونه یې ترلاسه کړل او د مغولي پاچا د پاچاهۍ د ټینګښت دپاره یې د هند په مځکو کې تورې ووهلې. د عبدالقادر تر مړینې وروسته د عبدالقادر مور د ده له لښکرو سره د خپل ورور رشید خان او د مغولي پاچا جهان په بلنه هند ته ولاړ او دا نهضت هم ورسره پای ته ورسید. د بایزید روښان د نهضت په باب هم مختلفې نظریې بیان شوي دي. چا دا نهضت یوازې عرفاني نهضت بللی دی، چا ملي رنګ ورکړی دی او ځینو لا د بزګري
نهضت نوم هم پرې ایښی دی. کاندید اکاډمیسین روحي د دغو نظریو پلویان ټول په خپلو څېړنو یعنې د بایزید جهانبیني او د ادبي څېړنې په یوه لیکنه کې ښوولي دي او د ټولو دلایلو ته یې اشارې کړي. خو موږ په لنډه توګه دومره ویلی سو چې دا نهضت بزګري خو هېڅکله نه و او نه بزګري نهضت کېدلی سي. په اساسي ډول دا نهضت یو عرفاني نهضت و چې وروسته یې سیاسي رنګ واخیست او د وخت حکامو پرې جنګونه تحمیل کړل او بایزید یې د مسالمت له لارې خپل تبلیغ او خلکو ته د سمې لارې د ده په عقیده ښوولو ته پرې نه ښود. که څه هم د بایزید روښان نهضت یو عرفاني نهضت و خو د ده عرفان یو خانقاهي او منزوي عرفان نه و، بلکې بایزید او د ده خلیفګان او مبلغین به د خلکو په منځ کې وو. په غرو او درو به ګرځېدل. په روښان ستوري نومي اثر کې د بایزید د صراط التوحید په استناد د پوهاند رښتین بیان دی چې بایزید روښان به د ځوانۍ په دوران کې د سوداګرۍ لپاره هندوستان، کندهار او نورو ځایونو ته راته. د کندهار په یوه سفر کې د کندهار د مغولي حاکم بیرم خان سره یو د دوی پر کاروان ډیر ظلم او تیری وکړ او له نیمایي نه زیات مال یې ترې واخیست. د کاروان خلک او بایزید بیرم خان ته ورغلل. د انصاف غوښتنه یې ترې وکړه خو د خپلې وعدې باوجود یې د دوی پوښتنه ونه کړه. دې واقعې د بایزید پر زړه ناوړه اثر پرېښود او چې کور ته راغی نو د سوداګرۍ له کاروباره یې لاس وکیښ او 15 کاله یې ریاضت وکیښ. تر دې ریاضت وروسته یې د زړه صفایي حاصله کړه او چې د روحانیت درجې ته ورسېد نو د خپلې لارې د تبلیغ خواته یې مخه کړه. دا د سولې او مسالمت له لارې خپله لار تبلیغوله او نفوذ یې په خلکو کې مخ په زیاتېدو و. د خپلو خلکو په خوا کې ولاړ او تر دې چې د وخت حاکمانو د ده د نفوذ برداشت نسوای کولی نو یې ځکه پلمه ورته جوړه کړه او پر ده یې حملې پیل کړې. دا هم د مجبوریت له مخې تورې ته لاس تیر کړ چې دا توره بیا د ده زامنو او لمسیانو او پیروانو تر کابو او یا کالو پورې وچلوله. بایزید روښان د تورې تر څنګه د قلم خاوند هم و. د خپلو خلکو د پوهولو، د خپل عرفاني لارې د تبلیغ او عامو خلکو ته د دینی او شرعي احکامو د ښوولو په منظور دا په پښتو، فارسي، عربي او هندي ژبو آثار ولیکل. دا په فارسي او پښتو ژبو منظوم او منثور آثار لري چې له دغو آثار څخه یې ځینې موږ ته پاتې دي. د بایزید روښان په لاسته راغلو آثارو کې لاندې کتابونه د یادونې وړ دي. لومړی صراط التوحید. دا کتاب د بایزید په فارسي او عربي ژبو لیکلی دی، یعنی نیمایي مسایل په فارسي او نیمایي یې په عربي بیان کړي دي. بایزید روښان دا کتاب په 988 هجري قمري کال کې تالیف کړی دی. په دې کتاب کې بایزید د خپل کوچنیوالي احوال، بیا د خپل دعوت خبرې راوړي او ورپسې پاچاهانو ته 3 نصیحته لیکي. ورپسې د توبې اصول او د پیر کامل صفات بیانوي او د کتاب په یوه باب کې د خپلې تصوفي لارې مقامونه تشریح کوي. دا کتاب په 1952 عیسوي کال په پېښور کې چاپ شوی دی. دوهم مقصود المؤمنین. دا کتاب بایزید روښان د خپل مشر زوی شیخ عمر په غوښتنه په عربي ژبه لیکلی دی. ټول 21 فصله دی. مقصود المؤمنین هم د روښان پیر د روحاني او تصوفي اصولو بیان ته وقف شوی دی او په وروستیو بابونو کې یې د روښاني عرفان د مقاماتو تشریح او بیان راغلی دی. مقصود المؤمنین د دکتور میرولی خان له یوې تحقیقي مقدمې سره په تحقیقي ډول په 1955 عیسوي کال په اسلام آباد کې چاپ شوی دی. دریم فخرالطالبین. د دغه کتاب نوم په حالنامه کې راغلی دی خو تر اوسه نه دی پیدا شوی. حالنامه وایي چې بایزید دغه کتاب د بدخشان میرزا سلیمان ته استولی و. څلورم حالنامه. په دې کتاب کې بایزید خپل احوال لیکلي وو. د بایزید روښان حالنامه د ده یوه مرید علي محمد مخلص شینواري بشپړه کړې او له سره یې لیکلې ده. د ده د کورنۍ، اولاد، لمسیانو او مریدانو احوال هم پکې راوړی دی.
د حالنامې ځینې برخې د روشان د عقایدو او افکارو بیانونه هم لري. 5 د رسم الخط رساله. دا رساله د خیرالبیان په پیل کې راغلې ده. په دې رساله کې بایزید د پښتو خاصو اوازونو لکه شین، ژ، څ، ز، ډال، ړ او نور لپاره ځینې ځانګړي اشکال وضع کړي دي چې د ده دا وضع کړي لیکدود په پښتو څېړنو کې د روښاني لیکدود په نامه یادیږي. دلته باید دا خبره توضیح کړو چې د پښتو لیکدود یعنی رسم الخط د سلطان محمود غزنوي په زمانه کې جوړ شوی دی. بایزید روښان په پښتو لیکدود کې اصلاحات راوستي دي. 6 خیرالبیان. د بایزید روښان ډیر مهم اثر خیرالبیان دی چې په 4 ژبو عربي، فارسي، هندي او پښتو یې تالیف کړی دی. دا کتاب 40 بیانونه لري. په خیرالبیان کې عقاید، شرعي احکام، عرفاني او اخلاقی مباحث راغلي دي. د حلال او حرامو بیانونه، نور فقهي حکمونه او د عباداتو برخه په دې کتاب کې په تفصیل سره څېړل شوې ده. د خیرالبیان د پښتو برخې د شکلي جوړښت په باب له پخوا نه دا خبره معموله وه چې خیرالبیان بایزید په مسجع نثر کښلی دی، مګر استاد رشاد د خپلو عروضي څېړنو په مرسته د دغه کتاب ځینې برخې نظم ثابتې کړي دي او د خپلې هغې څېړنې یعنی خیرالبیان نظم دی که نثر په نتیجه کې ویلي دي چې که ټول نه وي نو د دې کتاب یوه برخه خو هرومرو نظم ده. د خیرالبیان یوه ټوټه دا ده: مرګ به ورشي او سړي ته ناګهان، نسته د سړي په دنیا کې تل د تله مقام، او چار دې کا د ښېګړې په واړه اندامو وهله، کښېوځي زما په راحت کې آدمیان. د خیرالبیان یوه نامکمله نسخه په آلمان کې او یوه بشپړه نسخه یې د حیدرآباد د دکن د سالار جنګ په موزیم کې خوندي دي. د هند په نسخه کې ټول مضامین په 4 ژبو راغلي دي او د آلمان په نسخه کې له لومړیو څو مخونو پرته د خیرالبیان په نور متن کې د 4 ژبو خیال نه دی ساتل شوی. د آلمان د نسخې له مخې په 1918 عیسوي کال په پېښور کې او په 1353 هجري شمسي کال په کابل کې خیرالبیان چاپ شوی دی. د خیرالبیان یو متن ښاغلی قلندر مومند هم په پېښور کې چاپ کړی دی. تذکره. د بایزید روښان دا رساله په 1355 هجري شمسي کال د روښاني رساله په نامه او په 1344 هجري شمسي کال د علم رساله په نامه چاپ شوې ده. د رسالې نوم تذکره ده، لکه خپله بایزید چې ویلی دی. دا تذکره د علم رساله نومي نه. په حالنامه کې هم دا رساله د تذکره په نامه یاده شوې ده. په دې رساله کې دینی احکام او ځینې فقهي او عرفاني مسایل په نظم بیان شوي دي. د بایزید روښان دا رساله د اوږدو قصیده ډوله نظمونو په قالب کې اوډل شوې ده. پیل یې په دې بیت شوی دی: میا روښان ویلي دینه دا سړي دی یې نغوږینه، او په پای کې دا لاندې بیتونه راغلي دي: دا تصنیف د میا روښان دی، سړی دی یې نغوږینه، خدای د پاره دی یې ساز کا چې غلطي پکې مومینه. فرحة المجتبی. دا د بایزید روښان یوه بله منظومه پښتو رساله ده چې د پښتو د ولسي شعر په آهنګونو کې نظم کړې ده. د دې منظومې رسالې پیل داسې شوی دی: میا روښان ویلي دي په عنایت د الهي، زه به در بیان کړم یو څو رباعي. د دې رسالې په پای کې یې ویلي دي: میا روښان ویلي دا رساله مې فرحة المجتبی. دا رساله تر اوسه نه ده چاپ شوې. مضامین یې د عرفاني مسایلو بیان ته وقف شوي دي. د بایزید روښان د آثارو له کتنې څرګندیږي چې ده په عربي، هندي، فارسي او پښتو ژبو د څه لیکلو توان درلود او خپل عرفاني افکار او په دیني او شرعي تبلیغ پورې مربوط مسایل یې په دغو 4 ژبو سره بیان کړي دي. دا په فارسي نثر او نظم او په پښتو د مسجع نثر ټوټې او منظوم آثار لیکلي دي. د بایزید روښان پښتو آثار هنري ارزښتونه نه لري، نو ځکه د ادبیاتو د اوسنیو تعبیرونو سره سم باید د ده پر آثارو په دې اثر کې بحث ونه وای شوی.
خو دا چې بایزید یو داسې نهضت بانی او سرلاری دی چې افکار یې په یوه ځانګړې زمانې پیر کې پر پښتو ادبیاتو خپل اغیز شیندلی دی او د ده پیروانو پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي. نو د دغسې ادبي اثارو د تحلیل او څیړنې لپاره لازمه بریښي چې پر روښان او د ده پر اثارو او افکارو هم څه مختصر بحث وسي. ما هم په همدې نیت دا لوړ بحث پرې وکړ. د بایزید اثار که ادبي ارزښت ونه لري، خو دغه اثار د ژبې د لغاتو او ترکیبونو یوه عمده ذخیره لري او د پښتو ژبې د تحولاتو په عمومي مطالعاتو کې خپل ځای لري. له دې سربیره په پښتو او پښتنو کې د عرفاني افکارو او اندیشو د څیړنو په لړ کې د بایزید اثار په ډیره لوړه پوړۍ کې ځای لري، او دا ځکه چې د بایزید اثار په پښتو کې هغه لومړني اثار دي چې یوه مشخصه عرفاني نظریه په بشپړه توګه پکې بیان سوې ده. که څه هم تر بایزید د مخه هم موږ په پښتو کې د عرفاني اثارو څرک مومو، خو هغه اثار لږ دي او د یوه سیستماتیک او منظم عرفاني فکر د لټون لپاره کفایت نه کوي.